یو واقعہ ذہن تراله د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت او د غلې تکلیف راغی، لیکن عمر بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا قسم اخوڑ چې تر هغه پورې با زه د زیتون سره روټۍ نه خورم، تر هغه پورې به زه غوښه نه خورم وغیره وغیره، چې تر کومې پورې دا تمام څیزونه د نبي علیه السلام ټول امت ته مهیا او میسر شوي دي. دا یې مونږ ته نمونې پرېښي دي چې د مسلمان حکمران کار به همدا وي. دا نه چې مسلمان حکمران دی وایي چې زه خو دې دپاره نه یم راغلی چې د ټماټرو تپوس به کومه او زه به د الوګانو تپوس کوم او زه به د کچالانو قیمتونه معلوموم. داسې حکمرانان نه وو. د شام نه تجارتي قافله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وخان د سامان نه ډک را روان دي د غلې نه، او چې سهار شروع شوې ده تر د ماښامه پورې مدینې منورې ته د غلې نه ډک وخان راځي. تاجران خبر شو، زمونږ په اصطلاح کې اړتیان خبر شو چې دا غله به مونږ واخلو. څومره اړتیان تاجران چې واغشتو والا هغه راغله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره کېناستل، خبره شروع کړه او ورته وی دا غله به مونږ واخلو، مدینه منوره کې به پاتې شي. نو د مدینې منورې خلقو ته مونږ په معمولي غوندې ګټه باندې ورکوو، نو زمونږ به هم کار کېږي او د مدینې د خلقو به هم کار کېږي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د دې خبرې واورېدې، ورته فرمایل په څومره ګټه باندې به واخلې. تاجرانو یو بل ته وکتل. نو که تاسو خیال کړی دا تاجران څه خبرې یو بل سره په دې سترګو کې کوي، او څه خبرې ده لاسونه به د څادر د لاندې کې یا د لمنې د لاندې دا ګوتې به داسې وایي راوایي په دې ګوتو کې خبرې کوي. اړتیان به درکې راځي، دې ته پته دا لوبه ده د ګوړه اړتیان ډېر کوي. ما هم کتلي، تاسو هم کتلي. اړتیانو یو بل ته وکتل، سترګو کې یې فیصله وکړه وی چې 10% ګټه باندې به واخلو. 10% سلو پسې 10 روپے وی دې نه زیات څوک ورکولو والا شته. اړتیانو بیا یو بل ته وکتل، ورته وی نه دا آخري پیشکش دی، بس دې نه پورته نور زمونږ واره نشته. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل تاسو خو مال 10% نه زیاته ګټه نه راکوئ، ما ته خدا سے گا کم ملاویگی چې یوې پسې لس راکوي. ما له خو 1 روپۍ پسې 10 روپۍ راکوي. تاجرانو یو بل ته وکتل چې لکه دا چېرته مونږ کې څوک دي چې یوې پسې 10 ورکوي، دا څه لوبه ده. حضرت عثمان
رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل تاجرانو یو بل ته ګوره ما دا کس تاسو کې یو نشتا دا یوې پسې چې لس راکړي دا تاسو کې نشتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل دا یوې پسې چې لس راکړي دا د محمد رسول الله علیه السلام خدای دی یوې پسې لس راکړي تاجرانو ته وی تاسو مهرباني وکړئ او دا غله چې څومره راغلې ده دا ټول زه د محمد رسول الله علیه السلام د امت دپاره وقف کوم او د هغې اجر بیان پسې لس چې دی هغه به ماله د محمد رسول الله علیه السلام رب راکوي مدینه منوره کې اعلان وکړ او وی فرمایل چې د چا ضرورت وي د غلې د عثمان غله راغلې ده راځئ او د خپل ضرورت مطابق غله اخلئ او ځئ مفت هغه غله ټوله تقسیم کړه نو الله رب العزت مالم ورکړو مال سره د قربانۍ جذبم ورکړو مال سره د الله په نوم باندې د مال د خرج کولو توفیق هم ورکړو د الله توفیق نه بغیر هم کار نه کیږي مال وی ډیرو خلقو سره لیکن توفیق چاته ملاویږي ډیر لوی مالدار به هغه ته توفیق نه ملاویږي دا هغه به کم مالدار وي هغه به الله رب العزت د خرج توفیق ورکړي وي د قربانۍ توفیق به ورته الله پاک ورکړي